په دې فلم کې موږ یو ډرایور ګورو چې هغه په خپل ګاډي باندې یو اوسۍ والوي او هغه په سړک باندې مړه پرته وي او داسې معلومیږي چې دغه اوسۍ اوس مړه شوې ده. خو لږ ساعت پس هغه اوسۍ ژوندۍ شي او عجیبه طریقې باندې راجګه شي او د دې سترګې تکې سپینې شوي هم وي. خو که دې نه پیله تاسو زما چینل ته نوي یئ او زما چینل مو څه پورې نوي سبسکرایب کړئ نو زما ضرور دا چینل سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو هم ضرور لایک کړئ. بل سین کې موږ دا سړی ګورو چې دا یو غټ کمپنۍ منیجر وي او د دې نوم سیکو وي او لږه موده پیله دې خپلې ښځې ته طلاق ورکړی وي او د دې یو وړه لور هم وي کومه چې نه ډېره زیاته خفه وي هر ټایم. بل ورځ د دې لور برډې وي او هغې لور دې ته وایي چې ما خپلې مور ته او ځان ته بوځه او د دې پلار دا خبره ومني او بل ورځ دا پلار او لور یو لرګاډي کې کینی او ځان ته روان شي. خو په هغه لرګاډي کې نور خلک هم وي. یو سړی وي او لاغې د ښځې نوم لی وي هغه هم دې لرګاډي کې روان وي او د یو سکول باسکټبال ټیم هم وي او څنګه چې د لرګاډي دروازه بندېږي هلته کې یو جنۍ رامنډه کي او ګاډي ته روخیږي او داسې معلومیږي چې هغه چا په خپه باندې خوړلی وي او لږ ساعت پس هغه جنۍ نه یوه بلا سازه شي او د بلا جوړېدلو نه پس ته هغه په یو جنۍ باندې هم اټیک وکړي او دغه جنۍ نه هم یوه بلا سازه شي او ډېر ژر دغه وایرس ډېرو خلکو ته لګېدل شروع شي او هغه لرګاډی ټول د وایرس نه ډک شي او دغه شانتې دا مسافر د لرګاډي یوې ډبې نه وتښتېږي او بلې ډبې ته راوړېږي کوم ځای کې چې دغه وایرس اوسه پورې نه وي راغلي او دا خلکه بچ وي او بیا دغه مسافر په میډیا کې ګوري چې دغه وایرس په ټول ښار کې پیلاو شوی دی او د ښار زیاتره خلکه دغه وایرس نه متاثره شوي دي او بلاګانې دې سازه شوي دي او کله چې دغه لرګاډی یو ښار ته راورسېږي نو دا ټول خلک هلته نه کوزېږي او یو ځای ته منډې وهي. خو کله چې دغه خلک د لرګاډي نه بهر وځي ته هلته کې ګوري چې ډېر زیات خلکونه زومبیز جوړ شوي دي او دا جراثیم پیله هم دلته خور دی. په کومه چې دغه خلک یو ځل بیا هغه لرګاډي ته منډې وهي او دغه شانتې دا خلک مختلفو ډبو ته وروخیږي او دغه د لرګاډي ډرایور اوس دغه لرګاډي اوزان ته وړي ولې چې دې ته راپورټ ملو شو چې دغه ښارونه کې یو اوزان هم دی کوم ته چې اوسه پورې وایرس نه دی خور شوی. سیکو له هغې لور او لی جینۍ هم دغه لرګاډي ته منډې وهي او لرګاډي د ځان روخیجوي او دوی سره څه نور ملګري هم وي. دوی کوشش کوي چې لرګاډي پیله ډبې ته لاړ شي کوم ځای کې چې دغه وایرس نه وي او په لاره کې دې ډېر زیات زومبیانو سره جنګ کوي او هغې وخي او هغه ډبې ته پیله نه هم ډېر خلک رسېدلي وي کوم چې دغه وایرس نشانه نه وي جوړ شوي. هلته کې یو سړی دا نه غواړي چې شپږ خلکه دغه ډبې ته راشي او دا فکر کوي چې د هم زومبي وایرس لګېدلی او دا سړی ځان سره نور خلک هم ملګري کي او هغه دا ټول نه غواړي چې دا خلکه دغه ډبې ته راشي. خو هلته کې یو سړی دغه زومبیانو ته ورشي او خپله قرباني ورکړي چې دا نور څلور کسان دلته کې بچ شي او هغه ډبې ته محفوظه ورسي. دې نه پس ته هغه سړی دا څلور کسان یوه ډبې کې کوارنټاین کوي او څه ټایم لپاره یې هلته کې ساتي. که چېرې دې ته هغه وایرس لګېدلی وي نو دې ته به پته ولګي. بل خواته یوه جینۍ ډېره خفه ناسته وي ولې چې د دې خور هم دغه زومبیانو کې شامله وي. دا بیا هلته کې ځي او له هغه زومبیز دروازه کولاوي او هغه ټول راننوځي او هلته کې یوه تباهي پیلاویږي. او دغه ټولې بلاګانې هغه ډبې ته راځي او بقایا ټول خلک رانیسي او هغه خوري. هلته کې هغه خلک پاتې شي کوم چې دې ډبې کې اچولي وي او کوارنټاین کول وي او دې نه علاوه هغه سړی او یو لرګاډي ډرایور په تشناب کې پټ وي. بیا موږ ګورو چې دغه لرګاډي لاره مخکې بنده وي او د دې وجه دا وي چې په هغه پاټلو باندې نور ډبې راغورځېدلې وي او څنګه چې دغه لرګاډي په سټاپ ودرېږي دغه خلکو ترې راکوزېږي او بل لرګاډي په تلاش کې وي او دغه تلاش دوران کې دا خلک یو بل نه جدا شي او ورک شي. خو دا لالچي سړی دلته کې هغه سړي ته اواز کوي چې زما مدد وکړه خو کله چې هغه راشي دا ورته د کور کې په خپله ترې منډه کي خو هغه هم لړه شي او هغه بلاګانې په دې اټیک وکړي دا هم بلا شي او کله چې دې نه بلا سازه شي دا په هغه نورو خلکو باندې اټیک وکړي او هغه خوري. دغه دوران کې سیکو دې سره په جګړه شي خو هغه سړی په دې باندې چک ولګوي او هغه هم انفیکټډ کي
او اوس دا فکر کوي چې دغه سړي په دې چکو لګولو او لږ ساعت پس دا هم بلا ساده شي او دې نه پس دا خپل لور او هغه جنې انجن والا ډبې کې د خپل بچي بندي خو تلو نه پیدا دا هلته کې خپل لور سره ډېرې زیاتې خبرې کوي او ظاهره دا ده چې دې نه به هم دلته کې یوه بلا ساده شي خو زومبي جوړېدلو نه پیله دا هلته کې لرګاړي نه ځان لړه کي بیا منګور چې دلته کې ډېر زیات جذباتي شي او دې ته هغه خیالونه دماغ ته راځي کله چې دې لور شوې وه او دې په غېږ کې اخیستې وه اوس دغه لرګاړي او ځان ته راورسېږي او دې نه صرف 2 کسان لاندې راکوشي او دې دواړه هلته کې یو سورنګ کې مخکې حرکت کوي بل خواته موږ څه فوجیان ګورو چې هغه دې دواړه وګوري او کله چې دا فوجیان دا دواړه وګوري هغې فکر کوي چې دا هم زومبیز دي او بلاګانې دي او کله چې دا یې شوټ کولو والا وي نو هغه ماشوم هلته کې په تیزه تیزه ګانه وي او دغه فوجي واوري په کومه چې دا فوجي اوس سوچ کوي چې دا زومبیز نه دي بلکې انسانان دي او دغه ماشوم هغه ګانه وي کومه به چې دې همیشه خپل پلار ته ویله او دلته کې زموږ فلم ختم شي